پرخر صاحب غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې د غره د سره اورېدلې باران بیا رستون شو، د غره د سره اورېدلې باران بیا رستون شو، شکر دې رب العالمین جانان بیا رستون شو. او یو پخوانی جوړه تصویر د نظر لاس لراغي، یو پخوانی جوړه تصویر د نظر لاس لراغي، د وخت په دشتو کې ورک شوی ارمان بیا رستون شو. او ما د قاتل بابا بچی لاس کې قلم ولیدو، ما د قاتل بابا بچی لاس کې قلم ولیدو، مبارکي واخله جی امن امان بیا رستون شو. ما د قاتل بابا بچی لاس کې قلم ولیدو، مبارکي واخله جی امن امان بیا رستون شو. او زه یې د زړه د دشت نه نه وتمه نه وتمه، زه یې د زړه د دشت نه نه وتمه نه وتمه، چې الوتکو د میدان نه فرمان بیا رستون شو. غزل ده چې څنګه ومنمه جي منافقت ته، څنګه ومنمه جي منافقت ته، ستا زما سره یاري منافقت ته. او بیا یو حسن د یو زړه نه قربانیږي، بیا یو حسن د یو زړه نه قربانیږي، راشه وګوره صحیح منافقت ته. او د اسحار نه پس خوس کې به متیږي، د اسحار نه پس خوس کې به متیږي، ستا په لاسو کې بنګړي منافقت ته. او زه به بیا اعتبار وکړم چې ته وایې، زه به بیا اعتبار وکړم چې ته وایې ګل جسمه خو بیخي منافقت ته. او ځان له ستوړي نه راونیسه روان شه، ځان له ستوړي نه راونیسه روان شه، کلیواله بزاري منافقت ته. او بلا وخت په دې حسرت تیر شو قربان چې، بلا وخت په دې حسرت تیر شو قربان چې، له افغانه بلا زی منافقت ته. او تاج صاحب والا د شعر یوه مصرع تاج صاحب دو تضمین ده چې ځینې وخت کې خاموشي عقلمندي ده، ځینې وخت کې خاموشي عقلمندي ده، ځینې وخت کې خاموشي منافقت ده. دا شعر بیا وایه. ځینې وخت کې خاموشي عقلمندي ده، ځینې وخت کې خاموشي منافقت ده. او چې ستا ماته زما تا ته نیت ښه نه دی، چې ستا ماته زما تا ته نیت ښه نه دی، دغه ټول د ده سړي منافقت ده. دا شعر هم بیا وایه. چې ستا ماته زما تا ته نیت ښه نه دی، دغه ټول د ده سړي منافقت ده. او دې ملت کې کور په کور اختلافات دي، دې ملت کې کور په کور اختلافات دي، دې ملت کې زندگی منافقت ده. او د فرمان په مرګ د اوښکو یو څو څاڅکي، د فرمان په مرګ د اوښکو یو څو څاڅکي، په لیمو کې ګرځوي منافقت ده. د فرمان په مرګ د اوښکو یو څو څاڅکي، په لیمو کې ګرځوي منافقت.